د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مو ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ و جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نور الدین محمودزنګي د داستان یا ناول 9 برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 9 برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تیرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تیره 8 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نور الدین محمودزنګي د داستان یا ناول په تیره 8 برخه کې اورېدلي و چې ته په اندېښمنو سترګو سره وکتل. آیا داسې څه معلومات هم شته چې د سلطان او ملک شادر ترمنځ څه ډول خبرې اترې شوي دي؟ جاسوس ورته وویل: درون د وزیره، د پوهانو وینا ده چې په شاهي دربار کې درواغ ویل او مرګ را بلل دواړه یو شان دي. په دې خاطر زه دا نه وایم چې ما د ملک شادر او سلطان ترمنځ خبرې اورېدلې دي، خو د دې ګناهګارو په غوږونو د دمشق په قهوه‌ځایو کې د خلکو خبرې اورېدلې دي چې ملک شادر هر ورځ د سلطان نور الدین زنګي وړمالي کوي او فوزي مرسته ترې غواړي، خو سلطان نه مني او سپکې سپورې ورته وایي. دورغام ترې په ناکرارۍ سره وپوښتل: نور دې څه اورېدلي دي؟ جاسوس ورته وویل: عزتمنده، د قهوه‌ځایو د خلکو ان دا و چې سلطان د هغه سره د مرستې کولو نه ډډه کوي، خو د هغه امیران غواړي چې د ملک شادر سره مرسته وکړل شي. د دورغام اندازه لږ څه د زغم نه وتلو معلومېده. وویل: دا د قهوه‌ځایو د خلکو فکر دی او که ستا خبره ده. جاسوس د دورغام د مخ په کتلو سره خپله خبره بدله کړه. وویل: وزارت مابه، زما اندازه ده چې سلطان نور الدین زنګي به د دې غدار ملک شادر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي. دورغام له ځانه سره وویل: که چیرې ملک شادر ته مرسته نه ترلاسه کیږي نو بیا هلته ولې پروت دی؟ جاسوس د هغه خبره واورېده. ورته یې ویل: دا خبره ریښتیا هم د غور کولو ده. د جاسوس د خولې څخه ناڅاپه راووتل: ستا د غور کولو لپاره نه، بلکې زموږ لپاره د غور کولو ده. دورغام ورته لږ څه په غوسې سره وویل: ته تللی شې. جاسوس ولاړو، خو د تللو سره سمې د دورغام آرام او راحت هم له ځانه سره یووړ. هغه سم د لاسه برقیه ډله د سلام مشورو لپاره راوبلله. غونډه تر 2 ورځو پورې روانه وه. اوس نو برقیه ډلې هم خپل مرګ په خپلو سترګو دل چې تیره 8 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 9 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. دورغام تر ټولو زیات اندېښمن و. هغه په دې افسوس کوه چې هسې په هسې د یروشلیم پادشاه د خپل ځان مخالف کړ. که چیرې ملک شادر ته د دمشق نه عسکري کومک ترلاسه نشي او بیا هغه په مصر حمله وکړي، نو بیا به دې په کومه خوله د یروشلیم نه د مرستې غوښتنه وکړي. د 2 ورځو د بحث او مباحثې وروسته دا پریکړه وشوه چې د یروشلیم د پادشاه سره سم د لاس اړیکه ونیول شي او په هر شرط چې شونې وي د یروشلیم سره اړیکې بیرته قایم کړل شي. اوس پوښتنه دا وه چې د یروشلیم سره د خبرو لپاره به څوک هلته ورځي، ځکه دورغام خو د هغه د سفیرانو نه د قتلو نه هم ځان ګوښه کړی و. په همدې خاطر هغوی د یروشلیم پادشاه ته نیغ په نیغه نشي ورسېدلی. ناصرالدین همام او فخرالدین همام هم د جنگ په میدان کې د شاه سفیر ته سخت سپورې سپکې ویلې وې.
په دې خاطر هغوی دواړه هم یورشلیم ته د تللو څخه په ویره کې وو. خدا ویل شوي دي چې په جنګ او محبت کې هر څه جواز لري. د همدې فرمول په مطابق دورغام پریکړه وکړه چې د هغه ورور فخر الدین همام با یورشلیم ته ورځي او همدا به د وزارت ماب نمایندګي کوي. د یورشلیم پادشاه تر ټولو لومړی د هغه څخه د هغې د بد اخلاقۍ بدله اخیستله چې د مصر صدراعظم د یورشلیم د سفارتي غړو سره یې کړې وه. فخر الدین همام د 500 سپرو سره یو ځای په پوره چټکتیا سره یورشلیم ته رسېدلی و. ایمالرک پادشاه د یورشلیم ته د مصري هیئت د راتلو څخه د خبرېدو په اړه یوه لحظه هم له لاسه ورنه کړه. د هغه جاسوسانو هغه ته دا خبر ورکړی و چې ملک شادر دمشق رسېدلی او د دمشق د سلطان څخه د مرستو غوښتنه کوي. د هغه جاسوس ورته دا خبره هم کړې وه چې سلطان هغه ته د مرستې په ورکولو خوښ نه دی. په دې اساس شاته چې د دمشق له لورې کوم ګواښ متوجه و هغه ګواښ اوس منفي تصور کېده. هغه ته په دې اړه یو بل خبر هم قوت ورباخه. د دمشق او مصر ترمنځ یورشلیم حایل و. که چیرې د دمشق عسکر د مصر په لور ورځي نو څرګنده ده چې اطلاع به د یورشلیم پاچا ته ورکول کیږي او شاید د دې لښکرو لپاره ستونزې را پیدا کولی شي. په دې خاطر هغه په دې ډېر مطمئن او ډاډه و چې د دمشق سلطان نورالدین زنګي د ملک شادر سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی. یورشلیم ته په ورسېدو سره فخر الدین همام د شاه سره د لیدلو غوښتنه وکړه. د شاه له لورې ځواب ورکړل شو چې شاه اوس مصروف دی. په دې خاطر فخر الدین همام باید لږ تر لږه یوه اونۍ انتظار وکړي. فخر الدین د دې ځواب په اورېدو سره ورخطا شو. یوه اونۍ خو لرې خبره وه. په دې هره لمحه کې لکه د غره په څېر درنه تېرېده. بله ورځ بیا غوښتنه وکړه خو هماغه د انتظار ځواب یې ترلاسه کړ. په درېیمه ورځ شاته یو لیکلی غوښتنلیک ورولېږه چې په هغې کې خپلې موخې په مبهمه توګه بیان کړې وي. خو د یورشلیم پادشاه یې کتلو ته آماده نه شو. بالاخره فخر الدین څو امیران ترمنځ کړل او بیا دربار کې ورته د حاضرې کولو اجازه ورکړل شوه. په دربار کې د یورشلیم د پادشاه رویا ډیره ترخه او تنده وه او وی ویل معظم پادشاه ما د خپل راتلو مقصد په خپل غوښتنلیک کې بیان کړی دی. شاه خبره ورپرې کړه. ورته ویل فخر الدینه دا له یاده مه باسه چې ته د یورشلیم د پادشاه په دربار کې ولاړې. موږ ته ستا په اشارو د پوهېدو وخت نشته. په څرګنده یې وایه چې د څه لپاره راغلی. فخر الدین په عاجزۍ سره ورته وویل عالیجا د مصر سلطنت په دې وختو کې د سختو ستونزو سره لاس و ګریوان دی. که چیرې شاه د صدراعظم سره عسکري مرسته ونه کړي نو خطره ده چې ملک شادر به د شامي لښکرو په مرسته په مصر ولکه وکړي او مصر به د تل لپاره د شامي سلطان نورالدین زنګي غلام وګرځي. خیا ستا صدراعظم ته تر هغه وخته پورې د دې ګواښ احساس نه کېده چې زموږ سفیران د خراج د ترلاسه کولو لپاره هلته ورغلي وو او هغوی ته په دارالوزارت کې د لیدلو کتلو فرصت هم ورنه کړل شو. فخر الدین نور هم په عاجزۍ سره سر ټیټ کړ او وی ویل شاه صحیح خبره کوي. وزارت ماب ته د خپل غلطۍ احساس شوی دی او هغه په دې اړه بخښنه غواړي. د خراج رقم می له ځان سره راوړی دی. وزارت ماب دا وړاندیز هم کړی دی چې که معظم پادشاه موږ سره په دې اړه مرسته وکړي نو د خراج رقم په 1.5 هومره نور هم ورزیات کړل شي. شاه حکم وکړ د خراج رقم په شاهي خزانه کې داخل کړی. د وزارت ماب په وړاندیز به هغه ور وکړل شي او تاسو ته به ډېر ژر ځواب درکړل شي. شاه پورته شو او خپل محل ته ولاړ. فخر الدین همام وازه خوله پاتې شو. بیا یې د یورشلیم د پادشاه د حکم په مطابق د خراج رقم په شاهي خزانه کې جمع کړ
او د ځواب په انتظار کېناست. هو بل درنو اوریدونکو، په انتظار کې 2 اونۍ تیرې شوې. په دې وخت کې به یو امیر د شاه غوړمالۍ ته ورلېږه، خو هغوی پرې هیڅ ځان هم نه ګراوه. فخرالدین همام د انتظار ساعتونه شمیرل چې په همدې وخت کې په یورشلیم کې دا ډنډوره ګډه شوه. د شام سلطان نورالدین زنګي په عیسوي ځمکو باندې یرغل پیل کړی دی. په یورشلیم کې منډې ترړې پیل شوې. د یورشلیم پادشاه سمدلاسه یو لښکر ترتیب کړ او هغه د خپلو شمالي سیمو د خوندي ساتلو په خاطر هغه لوري ته ولېږه. بیا یو بله ډنډوره خپره شوه. شامي لښکرو د صحرا دښته وهلې او اوس د مصر پولو ته ورنږدې شوی دی. هر څوک ګوته په خوله و چې دا څه وشول او څنګه وشول. خو بلې درنو اوریدونکو، د سلطان نورالدین محمود زنګي ته لومړی معرکه له همدې سرلیکه دوام ورکو. سلطان نورالدین زنګي خپل خاص دربار لګولی و. امیر الامرا سردار اسدالدین شیرکو خپل نظر وړاندې کړی او اوس سلطان نورالدین زنګي یو بل امیر عین الدوله باروقي ته د خبرو اجازه ورکړې وه. امیر عین الدوله سر ټیټ کړ او وی ویل، درونده سلطانه، دا صحیح ده چې د مصر حالات ډیر کړکېچن دي او د دې خبرې امکان هم شته چې د مصري صدراعظم دورغام او د یروشلیم د پاشا ترمنځ د سولې کوم تړون وکړل شي او د هغې له مخې عیسویانو ته په مصر کې د داخلېدو اجازه ترلاسه شي. خو د ملک شادر د مرستې نه مخته باید دا هم وڅېړل شي چې زموږ ورلېږل شوی کومک په صحیح توګه مصر ته ورسیږي او که نه، هسې نه چې په لاره کې عیسویانو له منځه یوسي. اوس نو د امیر قطب الدین نوبت و. هغه په ډیره مؤدبه توګه وویل، علیجا، زه د عین الدوله د خبرو سره موافق یم. زموږ د سلطنت او د مصر ترمنځ د عیسویانو سیمه پرته ده او زموږ عسکر د عیسویانو سره د جنگ پرته مصر ته نشي ورننوتلی. نو که چیرې داسې کوم کار مخته راشي نو د ملک شادر کومک خو یوې خوا، نو موږ به هسې په هسې د عیسویانو سره د جنگ نوی معاذ پرانستی وي. د امیر سیف الدین رایا او نظر هم همداسې و. هغه وویل، سلطان معظم د مصر حالات د سملاستی مرستې غوښتنه کوي، خو د یروشلم د پادشاه سره د جنگ خطر په غاړه اخیستل راته ډیر ګټور نه معلومیږي. څو نورو امیرانو هم په مبهمو الفاظو کې مصر ته د لښکرو د لیږلو مخالفت وکړ. یوازې د ښار فقیه عیسی حکاري داسې یو شخص و چې د امیر الامرا اسدالدین شیرکو د خبرو تایید وکړ او وی ویل، د ټولو جنگي او سیاسي مصلحتونو څخه اخوا زما په اند چې د مصر په څیر د یوه ستر سلطنت د عیسویانو په لاس کې ورکول او یا پر هغې د عیسویانو د ولکې په کولو چوپ پاتې کېدل لږ تر لږه د زنګي کورنۍ د وقار او عزت په خلاف کار دی. بیا مصر نه یوازې یو اسلامي هیواد دی بلکې یو حاصل خیزه هیواد هم دی. په همدې هیواد د عیسویانو د ولکې څخه دمشق ته ډیر زیات زیان رسېدلی شي. درنو اوریدونکو، سلطان نورالدین زنګي په زوره وویل، لا ریب، زه د ښار د فقیه خبره خوښوم. د مصر سره مرسته نه کول د اسلامي روایاتو او د زنګي د کورنۍ د عزت دواړو په خلاف دی. بیا یې امیر اسدالدین شیرکو ته وویل، امیر شیرکو، د ښار فقیه ستا د رای سره موافقه کړې ده. اوس هم د ښار د فقیه د رای د رد کولو توان نه لرو. شادر ته خبر ورکړه چې مونږ د هغه د غوښتنې په اساس د هغه سره مرسته کولو ته تیار یو. ټولو لښکرو ته د تیارۍ حکم وکړه. د سلطان نورالدین زنګي په آخري حکم ټول امرا وازه خوله پاتې شول. آیا سلطان نورالدین زنګي په خپله مصر ته تلونکی دی؟ د هغه د حکم څخه
خو همداسې ډاګیزه کیږي. ټولو لښکرو ته د تیارېدو د حکم معنا خو همدا ده چې سلطان نورالدین زنګي په خپل ځان د لښکرو قومنداني په غاړه اخلي. خو اوس چا دا جرأت نشو کولی چې د سلطان معظم څخه په دې اړه وضاحت وغواړي. سلطان نورالدین زنګي حکم وکړ او دننه ولاړ. ونډه یې هم پای ته ورسېده. هغه سلطاني او پادشاهي دورانو. د پادشاه د ژبې نه راوتلي هر الفاظ په خپله قانون وو. هغه ته د صلاح او مشورې اړتیا نه وه. په هغو هیوادو کې چې خلافت وو د هغوی حال هم همداسې وو. خلیفه ته هم د یوه سلطان یا پادشاه په څیر اختیارات ورکول کېدل. دا هم یو اتفاق و چې په هغه دوران کې په یو وخت کې دوه خلافتونه موجود وو. په بغداد کې سنی خلافت او په قاهره کې شیعه خلافت چې د فاطمی خلافت او یا خلافت عالین په نامه یادېدل موجود وو. خو د دواړو خلافتونو خلفا هسې په نامه ناست وو. د بغداد خلافت د ښار تر دیوالونو پورې رانښتی وو او د مصر خلافت د خلافت د قصر په دیوالونو کې محدود پاتې وو. هلته خلیفه عاضد د خپل صدر اعظم د حکم تابع وو. هر څوک به چې د دارالوزارت په ماڼۍ باندې حاکم شو هماغه د مصر د سپینو او سرو مالکان ګرځېده. په همدې توګه د بغداد د خلافت حال هم همدا وو. سلطان نورالدین زنګي هم د بغداد د خلافت تابع وو. د سلطان نورالدین زنګي خطبه به د بغداد په جوماتونو کې لوستل کېده. هو بلې د خاص دربار د جوړولو څخه د سلطان نورالدین زنګي مقصد دا و چې د مصر څخه د راغلي یو خبر راوړونکي د اطلاع سره سم په دربار کې بحث وکړل شي. هغه امرای چې د دې دربار ته رابللی وو ټول د سلطان نورالدین زنګي د دربار خلکو چې د نوریا امرا په نامه هم یادېدل. په دې امراو کې دوه ډله خلک شامل وو. لومړی هغوی چې د بهادرۍ او میړانې ترڅنګ د ښه عقل او پوهې خاوندان هم وو. دویم هغوی چې د عقل نه بالکل خلاص مګر په جنگي فنونو او رمزونو باندې ښه پوهېدل. د دې نه پرته د ښار او هېواد هغه معززین هم شامل وو چې د ولس ملاتړ ور په برخه ولکه د ښار فقیه کوټوال او همدا امیران یوازې د نوریا امرا وو. د دې نه اخوا هغوی نه کوم ځواک درلود او نه د مشورې لپاره رابلل. خو داسې غونډو ته به د مشورې په ځای د خاص دربار نوم ورکاوه. هغوی کولی شول چې د کومې خاصې موضوع په اړه رایه ورکړي. خو پرېکړه به سلطان نورالدین زنګي کوله او ځینې وختونه به سلطان نورالدین زنګي داسې پرېکړه هم کوله چې د چا په وهم او ګمان کې به هم نه راګرځېده. د لښکر د تیارېدو لپاره د هر اړخه هلې ځلې روانې وي. د غشو څوکې تیزولې او د تورو اړخونه یې تیره کول. په هغه وخت کې تیزه توره تر ټولو بهتره او غوره وسله وه. د یوه عسکر لپاره دا اړینه وه چې د ښه اس سپور تر څنګ ښه توره وهونکی هم واوسي. په ښار کې دا ډنډوره ګډه وه چې سلطان نورالدین زنګي د جهاد په لور وروان دی. حال دا چې خاص دربارانو ته څرګنده وه چې دا ټوله تیاري د مصر په لور د تللو لپاره کیږي. د نوریا امراو د علم سره سره بیا هم هیڅ څوک د دې ډنډورې د تردید لپاره تیار نه وو، ځکه چې لا تر اوسه پورې سلطان نورالدین زنګي اعلان نه و کړی. تر هغه چې د سلطان نورالدین زنګي له اړخه اعلان ونه شي نو په دې کومه تبصره نشوه کېدلی. دا د دربار اهمیت و او د سلطان هو بلې درنو اوریدونکو، د سلطان نورالدین زنګي د حکم سره سم اسلامي لښکر د تسلیس پالونکو عیسویانو سره د جهاد لپاره روان دي. د عام او خاصو خلکو څخه ټول هغوی چې د عسکرۍ دندې وړتیا ولري او په خپل زړه کې د جهاد جذبه ولري غواړو چې د لښکرو د ناظم سره اړیکې ونیسئ او خپل نوم ولیکئ. دا یو عام اعلان و چې سلطان نورالدین زنګي به د لښکر د تللو په وخت کې کاوه. سلطان نورالدین زنګي به خپل لښکر د پخوانه را یو ځای کاوه او یا به یې په مختلفو کلاګانو کې ساته.
خو د دې اعلان څخه دوه مقصدونه درلود. لومړی دا چې د عوامو همدردي ترلاسه کړي او عوام د اسلامي جذبې له مخې د خپلو عسکرو د بریالیتوب لپاره دعاګانې وکړي. او بل مقصد ترې دا و چې که چیرې سلطان نورالدین زنګي به په کوم کوچني ریاست باندې د حملې لپاره ور روانېده نو خپلو لښکرو ته به یې د هغه لور د تللو په اړه اګاهي ور په برخه کوله، تر څو چې لښکرې پرته له کومې ویرې په جنګ کې د سلطان نورالدین زنګي اطاعت قبول کړي. عیسویان هم کمزوری ځواک نه وو. هغوی به تل د مسلمانانو په مقابل کې سره را یوځای کېدل. په دې خاطر دا نشو ویل کېدی چې سلطان په کوم کوچني ریاست باندې د حملې لپاره ور روان دی او یوازې د خلکو ترمنځ د رعب په خاطر دا اعلان کړی. بیا یې نو ولې دا کار وکړ؟ د دې جواب د هیچا سره نه و. د لښکرو د معاینه کولو وروسته سلطان نورالدین زنګي حکم وکړ چې لښکر د 3 ځایه کړل شي. دا خبره هم حیرانوونکې وه، ځکه لښکر به تل په 2 برخو ویشل کېده. یوه برخه به په کلا کې د ساتنې لپاره پاتې کېده او پاتې لښکر به د معاذ په لور روانېده. خو اوس یې لښکر په 3 برخو ویشلی و. په دې اړه هم هیچا سره معلومات نه وو. بالاخره د کوچ کولو وخت هم اعلان کړ. خو دا اعلان هم حیرانوونکی و. لښکر په عامه توګه سهار کې حرکت کاوه، خو دې لښکرو ته د ماښام په وخت کې د حرکت کولو حکم شوی و. ټولو دا اعلان واورید او په خولو باندې چوپتیا اختیار کړه. په هغه ماښام باندې چې لښکرو حرکت کاوه، د دې ماښام په سهار کې د نوریه امرا او سرداران ټول په دربار کې را حاضر کړل شوي وو. د دې امراو په نوملړ کې د امیرزاده صلاح الدین ایوبي نوم هم لیکل شوی وو. صلاح الدین په دې اړه امیرزاده ظفر خبر کړی وو. امیرزاده ظفر ورته په مات زړه وویل: امیرزاده صلاح الدین، مبارک دی وي، تا ته هم د جهاد د سعادت در په برخه شوی دی. صلاح الدین د هغه سم د لاسه د هغه په ما زړګي پوه شو. ځواب یې ورکړ: ظفره، دا خبر دی دومره په ما زړه ولې راکړه؟ هسې خو داسې نه دي شوي چې ته یې د دې ستر سعادت نه بې برخې کړی اوسې؟ امیرزاده ظفر ورته په غمژنۍ سره وویل: هو صلاح الدینه، خبر همداسې ده. شاید چې زما په قسمت کې شهادت نه وی لیکلی. الله تعالی په هغه زمانه کې د ځوانانو سینې څومره د جهاد او د شهادت شوق نه ډکې کړې وي. یو به جهاد ته لګل کېده او بل ته به فرصت نه ترلاسه کېده چې هغه هم ولاړ شي او د نورو په قسمت کې به دغسې غمجن کېدل. دا کار یې خپله ډېره بد قسمتي ګڼله. صلاح الدین چې کله هغه دومره زړه ماتی وکت نو ورته یې ویل: دا خبره دې د چا نه اورېدلې ده؟ کیدای شي چې په راتلونکو کې ستا نوم هم شامل وي. ظفر ورته په ښکاره توګه وویل: ما ته مې پلار ویلي، هغه ما ته دا نوم لړ راوښود چې په هغه کې د سلطان نورالدین زنګي سره یو ځای د تلونکو نوریه امراو او نورو خلکو نومونه شامل دي. صلاح الدین په ډېرې هیلې سره وپوښتل: آیا په دې نوملړ کې زما د پلار نجم الدین ایوب نوم هم شامل دی؟ ظفر په وچه خوله وویل: نه پکې ستا د پلار نوم شته او نه زما د پلار. د تعجب خبره ده چې نورالدین زنګي له ځانه سره نږدې ټول نوري امرا وړي. تر ننه پورې دومره امرا هیڅ محاذ ته له ځانه سره نه دي روان کړي. صلاح الدین د هغه د قانع کولو او پوهولو هڅه وکړه، مګر د جهاد په لور د ظفر په نه تللو یې افسوس کاوه. کله چې کور ته ورسېد نو خپل پلار نجم الدین ایوب ترې وپوښتل: تا ته معلومه شوې ده چې سلطان نورالدین زنګي د جنګ معاذ ته روان دی؟ د صلاح الدین په لهجې کې خوشحالي ګډه وه
وی ویل هو پلار جانا ما ته دا هم څرګنده شوې ده چې زه هم د جهاد په لور روان یم خو تاسې د دې سعادت نه محروم کړي یاست. نجم الدین ایوب ورته په خندا وویل جهاد ته خو ته هم مزل خپرونې درنو اوریدونکو دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 9 برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو دا به په راتلونکې 40مه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.